افغان کرکټ د 2019 کال له وروستیو تر دې دمه سیکړې او سینې کړي پوره تاریخ را سره په دغه ویډیو کې وګورئ خو ویډیو را سره تر پای وګورئ په ډیر سبب پوه شئ ګرانو مینوالو یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو له 2000 څخه تر 2013 پورې د افغانستان د کرکټ په اړه نه غږیږو ځکه په دې اړه ما ډېرې ویډیوګانې کړي چې افغان کرکټ ملي لوبډلې له 2000 څخه تر 2013 کال پورې دومره وکولی شول چې له دریمه درجه هیوادونو څخه هسکه غړی راوځي او ځان تر لومړۍ درجه لوبډلو راورسوي نو دا هغه څه دی چې د دې هیواد په مثبت کرکټ دلالت کوي هغه وخت په افغانستان کې د کرکټ مسلکي لوبغاړي ډېر کم وو خو بیا هم کرکټ بریالی و او لوبډلې ښې لاسته راوړنې لرلې اوس مهال د کرکټ ملي لوبډله د یو ورځنیو په 10 غوره لوبډلو کې شامله ده د ټیسټ لوبو په 10 غوره لوبډله کې ګډونواله او په 10 ورځو لوبو کې تر 1 مقام را رسېدلی خو له 2013 له وروستیو څخه تر 2020 لومړیو پورې دا لوبډله ښه نه ده ځلېدلې یو علت دا دی چې افغان کرکټ ملي لوبډله تازه د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ته داخله شوې او د کچه لوبډلو کې د استرالیا هند انګلستان نیوزیلینډ افریقا ویسټ انډیز بنگلادیش پاکستان او سریلانکا په څېر پیاوړي بشپړ غړیتوب لرونکي لوبډلې ګډون لري دا لوبډلې له لسګونه کلونو راهیسې د سټیج یا کچه کې لوبیږي او د کرکټ نړیوالې شورا رضایت یې حاصل کړی دی زیمبابوې او کینیا هم په همدې سټیج کې ولوبېدلې خو دا چې کارکردګي یې قناعت بخونکې نه وه نو له 10 غوره لوبډلو درجه بندۍ څخه ولوېده او شاته شوې د 2019 میلادي له پیله 2020 میلادي تر لومړۍ پورې افغان لوبډله ښه نه ده ځلېدلې او په ټوله کې په نړیواله کچه کرکټ شاتګ کړی دی له نړیوال جام څخه وړاندې د افغان لوبډلې بې ثباتي ډېری افغان کرکټ مینوال د لوبډل مشر اصغر افغان په بدلیدلو او د ګلبدین نای په لوبډل مشر کولو پورې تړي او دې برخه کې د کرکټ بورډ پخوانی رهبري ټیم ګرم بولي افغان کرکټ ماهرین او مینوال په دې اند دي چې د 2019 میلادي نړیوال 500 ورځ جام په درشل کې د زوړ لوبډل مشر لرې کول او د نوي کم تجربه لوبډل مشر ټاکل د لوبډلې د کمزورۍ او د لوبغاړو د بې اتفاقۍ سبب شو او د دې بې اتفاقۍ پایله دا شوه چې لوبډله په نړیوال جام کې 9 لوبې سر په سر وبایلي او هم په 10 ورځو لوبو کې له ویرې سره مخ شو دا خو منو چې د کرکټ ملي لوبډلې په لوبو منفي تاثیرات شته او دا منفي تاثیرات مخکې له دې چې 10 ورځ آسیا جام او 10 ورځ نړیوال جام پیل شي پای ته ورسیږي او لوبډله ذهناً او فزیکي ډول باید پوره چمتو شي دا کار هله شونی دی چې کله لوبغاړي په اتفاق وي او د زړه له کومې لوبې وکړي را به شو د 19 کلنو کرکټ ته چې په کوم حالات کې د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله 2 کاله وړاندې داسې نه وه بلکې د اتلولۍ تر کچې رسېدلې وه او لوبه یې ګټلې وي 2019 میلادي کې د آسیا تنکیو ځوانانو 500 ورځ جام وګاټه 2013 میلادي 19 کلنو 500 ورځ جام کې څلورم مقام واخیست او د لوبغاړو وړتیاوې د افغانانو لپاره قناعت بخونکې وي خو تازه چې کومه لوبډله د 19 کلنو لپاره جوړه شوې متوازنه نه ده او خلک په دې برخه کې لږ ګیلهمن دي د توپوهنې په برخه کې د فسټ بالینګ ستونزه شته لکه د هند پاکستان نیوزیلینډ بنگلادیش او نورو لوبډلو په څېر مزناک تخنیکي توپوهونکي یا نشته او یا هم په نش حساب لومړی د ډګر ساتنې برخه هم کمزورې ده هغه څنګه که کرکټ بورډ غواړي چې په راتلونکي کې یوه پیاوړې 19 کلن کرکټ لوبډله ولرو نو باید غوراوي او نورو برخو کې پیاوړو لوبغاړو ته زمینه برابر شي ښه روزونکي باید وګمارل شي چې له لوبغاړو سره په کنډیشن او وضعیتونو کې ښه خواري وکړي تخنیکي وړتیاوې لوړې کړي او په صداقت سره مخ ته ولاړ شي نو پایله به یې خامخا مثبته وي له 2013 میلادي کال څخه وروسته افغانستان په کورني کرکټ کې فوق‌العاده پرمختګ کړی دی لسګونه کرکټ اکاډمیانو کې مسلکي لوبغاړي روزول کیږي چې ځینې له فطري وړتیاو سره کولی شي چې ملي او 19 کلنو لوبډلو کې ولوبیږي او هیواد ته لاسته راوړنې راوړي خو په دغو دوو لوبډلو کې ورته ځای نشته لوبغاړي ښې ډېر دي خو د لوبېدلو چانس باید ورکړل شي بله خبره په نړیوال کرکټ کې موږ شاتګ کړی او دا شاتګ بیا له ملي لوبډلې ښکته په 19 کلنو لوبډله کې وینو په 2013 میلادي کال کې افغان 19 کلنو لوبډله په نړیواله کچه 4 نمبر لوبډله وه خو اوس د چهارشنبې په ورځ د فبرورۍ په 15 له سویلي افریقا سره په 1 مقام لوبه کوي نو دلته موږ شاتګ تجربه کوو چې 3 یا 4 قدمه شاته ولاړو نو په هیوادنۍ کرکټ کې افغان لوبغاړي شته او پرمختګ شوي دي خو په نړیوال کرکټ کې مو شاتګ کړی او دا په رهبرۍ برخه کې په ځینو علتونو پورې اړه لرلی شي
نو دوستانو تاسو څه نظر دی تاسو څومره د کرکټ په اړه پوهیږئ چې تر 2013 میلادي کال څخه وانه تر 2020 پورې څومره پرمختګ کړی او څومره شاتګ کړی دی په کمنټ کې موږ سره خپل نظر شریک کړئ تر بیا او بل ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې می یاد ساتئ